بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. زما عزت مندو بسورة الإنسان في سورة الدهر ورتهم واي وديك الله سبحانه وتعالى د جنت یو ناشنا انظور ذکر کړي، یو ناشنا منظر ذکر کړي. باقي کې فرمایي چې ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. متقیان چې دي د الله عباد، د الله بندگان، دوی به په جنت کې د جنتی چینونه سکل کوي چې بهترین خون بلري، او د کافور چینه چې عینا د یو چینه د یشرب بها عباد الله چې د دینه به د الله بندگان سکل کوي، او دا به ورته را روانې وي. به فرمایي ويطعمون الطعام على حبه. دیو کم اعمال کړیو چې دا نعمتونه ورته ملاویږي. ويطعمون الطعام، د الله بندگان چې دي دا خلکو ته طعام ورکوي، مسکینانو ته، یتیمانانو ته، بندیانو ته، بېوزله انسانانو سره مرسته او کومک کوي، او اطعام الطعام کوي، خوراک ورکوي، میلمستیا ورکوي، بخیل نه وي. نو الله فرمایي سره د دې نه چې د مال ورته ګران وي او د هغې سره محبت هم وي، د هغې باوجود د الله ورکړی مال د الله په بندگانو باندې خرج کوي. او بل دا چې کله دا مال خرج کوي نو دې سره مینه لري چې دا مال خرج شي. نو طعام ورکول، میلمستیا ورکول، د دې په وجه باندې انسان د جنت والاونه ګرځي. لکه حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ایها الناس، ای خلکو، اطعموا الطعام، میلمستیا ورکوئ، بخیلان کیږئ مه، بلکې ځان کې سخاوت پیدا کړئ او طعام ورکوئ، د بېوزله مسکینانو، یتیمانانو، بندیانو سره مرسته او کومک کوئ. او همدارنګه د دې حدیث نه دا معلومه شوله چې طعام ورکول د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي. فرمای وافشوا السلام، او همدارنګه فرمای وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ای خلکو، تاسو طعامونه ورکوئ چې د الله سبحانه وتعالی جنتونو ته داخل شي. نو طعام ورکول مسکینانو ته د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي. او موږ هغه سلسله شروع کړې چې په هغې کې مختصرا هغه اعمال ذکر کوو د کوم په وجه باندې چې انسان جنت ته داخلیږي. نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او هغه اعمال موږ ته اسان کړي د کوم په وجه باندې چې موږ جنت ته داخلېدلی شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.